داسې ده دنیا کې 100 کاله زندگی راځي یا 80 کاله راځي یا 80 کاله راځي یا 50 کاله راځي یا 40 خو چې راځي دغه نه به راځي. دا زندگی چې ده دا مقدمه ده د پاره د یو امتحان. په دغه 50 کاله یا 80 کاله یا 80 کاله یا 40 کاله کې دغه وخت و فرصت الله جل جلاله تا ته دغه د پاره درکړی دی. یعنی هر انسان ته ماتم تاتم ابلتم ابو جهل تم فرعون تم ابراهیم علیه السلام تم موسی علیه السلام تم د دنیا هر انسان ته الله زندگی ورکړې ده د پاره چې دا بیا له دغې زندګۍ څخه انتقال کوي بله شروع کیږي. د دې بلې زندګۍ په سر کې به د په دغه زندګۍ کې د درو سوالو جوابونه راوړي له ځان سره. ورئ مسلمانانو دا خبر د توجه وړ ده. دنیا کې خو موږ چې امتحان سره مخامخ کیږو دونه یو مهم شی راته ښکاره کیږي چې کرونا خپره سوه بیا په آنلاین باندې سوالونه زده کوم. وایي سبا چې بیا له کانکور سره مخامخ کیږم بیا به مې شی نه زده. آنلاین به نو تر ما تی ښه پیژنئ، زه خو یې پیژنم لا نه دغه تعبیر مې اورېدلی. دا مکتب والا به پیژني دا پوهنتون والا. او بیا دوی دا هم وایي چې دا وخت ضایع شو، سږکال د کرونا په وجه وخت ضایع شو. امتحانو کې به شاید څه سهولتونه هم راسي ځکه وخت ضایع شو، درس مکمل نه وویل شو. دغه 40 کاله چې الله تا ته درکوي یا 50 کاله درکوي یا 80 کاله درکوي یا 100 کاله درکوي دا د دغه دپاره چې ته سبق ووایې 3 سوالونه مخته راځي د هغو درو جواب به له ځان سره راوړي. او الله د خپلې مهربانۍ په تقاضا باندې الله جل جلاله د خپل الوهیت په تقاضا باندې ما او تا ته هغه سوالونه راښولي دي. کنې دا امتحان والا د لې سوالونه و شاګرد ته نه ښیي. په هغه ورځ باندې بیا درته سوالونه معلومیږي چې نګرانان یې کتار کښېنوي، د یوه مخ دورې وګرځوي، د بل دورې وګرځوي، د بل دورې وګرځوي، بیا نو پرچۍ ورکړي هغه څه مخ ته ونیسي اوی پلانی سوال یې لیکلی. بیا صرف دونه قدر موقع دغه جواب والا ته ورکړل کېږي. که په سوال نه پوهېدی استادان ګرځي له استاده پوښتنه کولی شئ چې په دا سوال مې سر نه ده خلاص. هغه به په سوال سر ور خلاصوي، نور به نه هغه اشاره ورته کوي د جواب خواته. نه هلته 3 جوابه کېږي. دلته په د رادیوګانو کې هر وایي راته 3 جوابه یې که هلته چې ملک ته ووایه چې 3 جوابه یې که دونه ډانګام به درکړي دا جواب پر سر 3 ډانګه دي وایي چې اوس د جوابو وخت نسته. 3 جوابه کېږي هلته نه. او الله دلته خبر راکوي چې ګوره په کومه لیکه کې د امتحان چې ته کښېنستې هلته سوالونه دغه 3 دي. من ربک، رب دې څوک دا به ورته زده کېدلی. سوال یې در ښوولی ما دینک، دین دې څه شی؟ سوال یې در ښوولی من نبیک، نبي دې څوک؟ سوال یې در ښوولی. کنې ستا په قانون کې که نن عصري قانون ده یا دیني قانون ده، قانون دا د سوال به شاګرد ته ورښیه نه. الله جل جلاله ما او تا ته سوال را ښوولی. د سوالونه 3 دي. کم وخت چې تا خلک یوسي او دا زموږ ایمان ده که چیرې داسې مرګ موږ پیدا کوي خو خوشبخته انسانان یو چې ښه یې سپین کفن راکوي، بیا خلکو زموږ جنازه هدیرې ته یوړه، بیا په هدیره کې ملا صاحب د کلي ملا صاحب لمونځ راکوي، بیا یې کلمه هم پر سینه راولیکله، بیا یې نو ښه قبر راته جوړ کړی و په هغه کې یې کښېښو خاوره یې پرې راواړول. دا خو نو بیخي خوش قسمتي ده کنې خو کله خلک په دریابو کې غرق سي، کله ایران والا واده ته ټېله کې هغه رودي پسې یوسي، کله پر بله مخه ولاړ سي. خو خیر چې دغه عادي غوندې مرګ راسي چې کم وخت ته په قبر کې کښېښوې او بیا ډبرې درته کښېږدي خټ یې ور واچوي، دا خاوره چې یې راکښلې ده دا خاوره ورتوکي. نور خو نو د ژوندو بل وس نسته، صرف هغه لوی کومک یې له تا سره دا ده چې له قبره دې د باران اوبه چپه کېدی نه چې قبر ته درته وسي. نو هلته یو لښتی هم ورسره جوړ کړي چې د باران اوبه به بیا دورې شي. نور خو نو ذاتي څه نشي کولی. بالا دوی خپلې بیلچې پر غاړه اخې روانېږي، ته پاته شوې دلته. نبي علیه السلام وایي داسې وخت
داسې وخت چې دغه مړی دا په قبر کې کښېښوی دا بلا د خلکو د چوټو څرپی اروي یعنی خلک بلا لرې نه یې تللي ده ته به 2 نفر راسي نکیر و منکر 2 نفر راځي نکیر ده یو منکر نکیر و منکر دا معنا ناولده خلک راځي دا بیخي ناولده دي نه داسې ورته ویلی سئ چې زه دا به سیندیان یې خوا د لنګونه یې وهلي دي نه داسې ورته ویلی سئ چې زه دا به پلانې خیلي خوا د دغه ډول دي پښتانه دي لنګوټې یې پر سر دي نه دا ناولده ده یې چا خوند نه کوي داسې ناولده څوک راځي 2 نکیر هم ناولده معنا ورکوي منکر هم ناولده 2 کسان راځي دا هر سړي ته راځي هر سړي او دغه 2 نفر چې راځي نبي علیه السلام موږ ته دلته لا خبره شول چې دا 3 سواله راوړي دا د امتحان هیئت ته چې راغی نګرانان ورسره دي دا د اوس حاضر صورته امتحان اخلي 3 سواله یې درته راوړي دي اول سوال دا کوي چې من ربک رب دې څوک دی ته به جواب ورکوې 2یم سوال دا کوي چې ما دین وکړه 3یم سوال دا کوي چې من نبي وکړه دا 3 پوښتنې